سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ټول ناول ډیره مننه ستاسو د تشویق نه، ستاسو د کمنټونو نه، ستاسو د لایکونو نه، او زه خوشحاله یم چې تاسو د ویډیوګانې ګورئ او څه نه څه د زده کوئ. بل ستاسو مشورې ډېرې زیاتې ضروري ماته. تاسو کمنټونو کې خپلې مشورې ماته ولیکئ چې زه د هغو مشورو مطابق تاسو ته ویډیوګانې نورم په اسانه طریقه باندې ډیزاین کړم او تاسو ټول ترې څه زده کړه وکړئ. بله دا تاسو خپل ټولو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو ټول افغانان ترې فایده واخلي. صحیح دی؟ او نن زه څلورم درس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی چې کوم زموږ درس دی هغه په الفابا باندې دی. فرانسوي کې کوم الفابا دي او څنګه تلفظ کیږي. صحیح دی؟ l'alphabet en français the French alphabet. صحیح دی؟ نو راځئ چې دا شروع کړو نن درس. اول هر لیټر چې کوم هر یو لیټر دی د هغې سره ما هغه ساوند یا هغه تلفظ مې هم لیکلی دی، هغه پروننسیشن مې هم لیکلی چې تاسو ته اسانه وي او تاسو ته زده کړه وکړئ. صحیح دی؟ نو اول زه وایم، تاسو په غور واورئ، هغې نه بعد بیا زه وایم، بیا به تاسو مانه بعد تکراروئ. صحیح دی؟ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. وزه وایم، تاسو مانه بعد تکرار کوئ. صحیح دی؟ Répétez après moi. A B C D U وبخئ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. مننه. همداسې تاسو دا ویډیو بیا واورئ او تاسو صحیح تلفظ زده کړئ. صحیح دی؟ په اخره کې بیا هم د ټول نه مننه او تاسو ټول نه دا خواهش ده چې دغه ویډیو تاسو دغه چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې او دا چینل تاسو ټولو ملګرو سره شریک کړئ
ترڅو ټول ملګري ترې فایده واخلي. مننه، تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.